السلام علیکم ملګرو، کوچی نیوز یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. الله پاک دې تاسې ګلونه ملګري روغ او جوړ لري. ملګرو که زموږ چینل مو لایک او سبسکرایب کړی نه وي نو سبسکرایب یې کړئ. موږ کوشش کوو ترڅو تاسو سره په زړه پورې خبرونه او معلومات شریک کړو. د بادرنګو ګټې. اول، بادرنګ 96% اوبه لري او د تندې په مخنیوي کې مرسته کوي. دویم، د بدن د داخلي او خارجي تودوخې مخنیوی کوي. دریم، د زړه د اشناب یا هارت بال مخنیوی کوي. څلورم، که چیرې پوست لمر سوځولی وي د درملنې لپاره یې د بادرنګ څخه ګټه واخلئ. پنځم، که چیرې پښې ګرموالی کوي بادرنګ ور باندې کیږدئ، حتماً به تداوی کیږي. شپږم، د بادرنګ اوبو د بدن څخه زهري مواد یا ټوکسین ټولوي او خارجوي. اووم، بادرنګ د ABC ویټامینونه لري چې د معافیت په تقویه کې رول لري. اتم، د پوست د اړتیا وړ منرالونه لکه سیلیکون، پوتاشیم، مګنیزیم لري چې د پوست په ښایست کې رول لري. نهم، د وزن په کمښت کې رول لري او د وزن په کمولو کې مرسته کوي. لسم، که چیرې د بادرنګ ټوټې پر سترګو کېښودل شي نو د لیدلو د حس په تقویه کې مرسته کوي. 11، د وینې فشار ثابت ساتي او منظموي. 12، د خولې خوند سموي او د وریو د ځینو ناروغیو مخنیوی کوي. 14، ویښتان او نوکان پستوي ځکه چې سیلیکون عنصر پکې شته. 14، ټول هغه ویټامینونه او منرالونه چې په بادرنګ کې وجود لري د بندونو او عضلاتو د دردونو مخنیوی کوي. 15، په بدن کې د یوریک اسید اندازه کموي او پښتورګي سالم او هوسا ساتي. 16، په بادرنګ کې د پانکرانس د حجراتو تنبیه کوونکی هورمون وجود لري چې د انسولین په افراز کې مرسته کوي او د شکرې د ناروغۍ مخنیوی کوي. 17، په بادرنګ کې د سټیرولز په نامه ماده وجود لري چې دا ماده د بدن د کولیسټرول په کمولو او کنټرول کې مرسته کوي. دا چې اوس د بادرنګو موسم دی نو د صحت لپاره ترې ګټه واخلئ. له توجه څخه مو یوه نړۍ مننه.